اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ وگرنہ یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد جدید پہلی عام اصلاح او خپل دین د پاره به ډیر خلک استعمال او ډیر خلک په دې کار کې خدای مونږ کې استعمال چې موږ استاد دې لپاره استعمال خدای موږ د خپل علم کې خدمت او خیر او عافیت او محبت برکت سره واغسته یا کریم الله تعالی قسم علم کې ساتو زموږ حفاظت دنیا او آخرت کې د موږ باندې مال امان خدای هر قسم آفاتونه دي مصیبتونه خدای تدعو لحليم فيه الحيران خویات سره عمر کې حیران دي دا سدي او دا سره وای خدای دې موږ داخله ټول ګډوډ شوی دی خدای ته موږ پسیده ده موږ په صراط مستقیم باندې چې کومه حق خبره خدای او ستاسو دین دپاره خدای هغه خدای موږ په صراط مستقیم باندې گمراهوں سے زمین حفاظت ہوگی خدای ہر قسم گمراہی سے زمین حفاظت ہوگی ہر قسم کے زمین حفاظت ہوگی خدای زمین ته ټول کورونه په دین او په علم باندې معمور اوسه نسلونه پورې په موږ کې علم او دین باندې اوسه خدای زمین حفاظت ہوگی زمون د بچي او دا نوجوانان خدای لوی محدثین لوی مفتیان کو ذات ہوگی آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ